اوس اړتیا نشته دوستانو چې تاسو په خارجي اکاونټ جوړولو باندې پیسې ورکړئ. هغه څوک چې خارجي اکاونټونه جوړوي هغه هم له همدغه طریقې څخه استفاده کوي. کومه طریقه زه تاسو ته نن په دغه ویډیو کې درښیم، خو هغوی د ستاسو څخه ډېرې پیسې اخلي. دوستانو د ټیک ټاک کریټر ریوارډ ټول منیټایزیشن هغه سیټپونه ما ته خلاص دي. نو تاسو هم کولی شئ په ډېره اسانۍ سره په خپل موبایل کې بغیر له کوم وی پی این څخه، بغیر له کوم اپ ډاونلوډولو څخه په همدغه ټیک ټاک اکاونټ کې ځان لپاره یو پروفیشنل ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. یو داسې اکاونټ جوړ کړئ چې تاسو کولی شئ په راتلونکي کې هغه منیټایز کړئ او هغې څخه عاید ولرئ. دا چې څنګه جوړیږي دغه ویډیو تر پایه درسره وګورئ. په دغه ویډیو کې مکمل طریقه تاسو ته ښیم. که چېرې تاسو نوي یاست په لومړي ځل زموږ چینل ګورئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لایک کړئ او دغه ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. راځئ دوستانو د ویډیو په طرف. د دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ خپل ټیک ټاک براخلاص راشئ او رابشئ. نو دوستانو تاسو که ټیک ټاک اکاونټ راخلاص کړو رابشئ، دلته به خپل اډ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې اډ اکاونټ باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو دغسې صفحه درته راخلاص شي. تاسو کولی شئ دلته یو ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ. هغه که موبایل باندې جوړوئ، فیسبوک باندې یا هم ګوګل باندې جوړولی شئ، خو هغه اکاونټونه بیا پروفیشنل نه راځي. رابشئ دوستانو تاسو په لومړي سر کې دغه ځای کې به تاسو ته افغانستان ښایي، کومه کرښه چې ته تاو شوې ده په دغه ځای کې به دغه افغانستان باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به ورته یو کې ولیکئ یا هم یونایټډ سټیټ. زه ورته یونایټډ سټیټ لیکم. تاسو چې هر هیواد باندې غواړئ جوړ کړئ په همغه هیواد نوم ورته ولیکئ. زه ورته یونایټډ کینګډم لیکم. کله مو چې دا دلته ولیکو دوستانو دلته وګورئ دوستانو همدغه ځای کې بیا زموږ لوکیشن چې دی یو کې شوه، یعنې زموږ لوکیشن یو کې ته واوښتو. او اوس به تاسو راشئ دلته به په کنټینیو ویټ ګوګل باندې کلیک وکړئ یا به هم کنټینیو ویټ فیسبوک باندې. خو زه راځم دلته کنټینیو ویټ ګوګل باندې کلیک کوم. ما دغه ایمیل ورته انتخاب وکړم. تاسو به خپل موبایل کې یو ایمیل نوی جوړ کړئ یا به مو که زوړ هم وي مشکل نه لري، خو چې ټیک ټاک اکاونټ پرې نه وي، مخکې په ټیک ټاک اکاونټ نه وي جوړ شوی. دلته به تاسو خپل د تولد تاریخ ورته ورکړئ. که هر تاریخ ورکوئ تاسو مشکل نه لري. بیا به هم دلته په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو دوستانو دا به هم الاو کړئ. دلته مو خپل یوزر نیم ورکړئ. ما هم دغه یوزر نیم صحیح دی، بس نیکسټ باندې به کلیک وکړئ جوړ شي. اوس زه راځم همدغه اکاونټ تاسو ته ښیم چې آیا دغه زموږ اکاونټ پروفیشنل دی او که نه دی. رابشئ په دغه درې خطونو باندې به کلیک وکړئ. دلته به بیا راشئ ټیک ټاک سټوډیو ته. ټیک ټاک سټوډیو چې راغلی دوستانو دا ټیک ټاک کریټر ریوارډ او دا ټول ټیک ټاک شاپ دا ټول شیان تاسو ته خلاص دي. تاسو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. او اوس راځو دوستانو د ټیک ټاک لوکیشن هم تاسو ته ښیم چې موږ لوکیشن کوم هیواد څخه دی. اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به هم اکاونټ انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو زموږ ټیک ټاک اکاونټ چې دی لوکیشن یې یونایټډ کینګډم دی، یعنې یو کې دی. تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره هر هیواد اکاونټ چې تاسو وغواړئ جوړ کړئ، کولی شئ په همدغه طریقې سره همغه هیواد نوم ورته انتخاب کړئ او له دې څخه استفاده وکړئ. دا چې زموږ اکاونټ جوړ شو خو موږ اکاونټ مو یعنې سیټینګ مو پوره ورته نه دی جوړ کړی، نو که چېرې تاسو غواړئ چې د نور سیټینګ طریقې هم تاسو ته وښیم چې څنګه نور سیټینګ جوړیږي او څنګه موږ کولی شو خپله ویډیوګانې فار یو ته پورته کړو. نو دغه طریقه به تاسو ته په بله ویډیو کې وښیم. دوستانو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لایک کړئ. که چېرته مو خوښه شوې وي همدغه ویډیو درسره لایک کړئ، د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ.